علامه فردالدین په تذکیر الاولیاء کې ذکر کړی دی چې یو ځوان ابراهیم بن ادهم رحمه الله تراقی او ورته ویل چې جناب په ګناهونو کې مبتلا یم پر خدای نشم خو بل طرف ته د الله جل جلاله د عذابونو نه هم ویریږم نو ته داسې څه طریقه راته وښیه چې زه ګناهونه هم کوم او د الله جل جلاله د عذاب نه هم بچ شم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله چې دا خبره واورېده نو په ځای د دې چې دا کس ورټي او ویشړي چې دا څنګه خبره کوي چې ګناهونه هم کوي او د الله جل جلاله د عذاب نه هم بچ کېدای شي، دا څنګه کېدای شي؟ نو دا ورته ډېره په نرمۍ او محبت سره وویل چې صحیحه ده، یوه ښه طریقه درته ښیم، خو ته یو څو کارونه وکړه، د هغې نه وروسته بیا ګناه هم کوه او د عذاب نه به هم بچ شي. هغه ځوان خوشحاله شو او متوجه شو چې جناب هغه طریقه راته وښیه. نو دا ورته وویل چې یو شپږ خبره عملي کړه، بیا خیر ده که ګناه هم کوې. اول چې کله ګناه کوې نو داسې ځای کې یې کوه چې الله جل جلاله ته نه ګوري. هغه ځوان په سوچ کې شو او ویل چې داسې ځای خو نشته چې هلته زه د الله جل جلاله نه پټ شم او د الله جل جلاله ما ته ونه ګوري، دا خو د سره ممکنه نه ده. دوهم چې کله ته ګناه کوې نو د الله جل جلاله رزق نه مه خوره او د الله جل جلاله ته ووایه چې ای الله ته خو ستا رزق خورم او ستا دپاره ګناه هم کوم او ستا خبره هم نه منم او د ستا د رزق څخه هم خورم. هغه ځوان ورته وویل چې جناب دا خو هم ممکنه نه ده چې زه د الله جل جلاله رزق پرېږدم، ځکه بیا به ژوندی څنګه پاتې کېږم. دریم چې کله ته ګناه کوې نو بیا د دې ځمکې او اسمان نه ووځه، ځکه دا خو د الله جل جلاله په ملکیت کې دی. نو چې ته د الله جل جلاله په ملک کې اوسېږې او د هغه نه فرماني کوې نو دا خو ښه خبره نه ده. هغه ځوان وویل چې جناب دا خو هم ممکنه نه ده چې زه د دې ځمکه او اسمان د حدودو نه ووځم. څلورم چې کله درته ملک الموت فرشته د روح د قبض کولو لپاره راشي نو ته ورته ووایه چې لږ انتظار وکړه، نو زه توبه وباسم او نیک اعمال کوم، نو بیا به مې روح واخلي. هغه ورته وویل جناب دا خو ممکنه نه ده، ځکه الله جل جلاله فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون. هر کله چې دوی نیټه یعنی مرګ راشي نو بیا خو نه یو ساعت وروسته کېږي او نه مخکې کېږي. پنځم چې کله وفات شي او په قبر کې د کېږدي منکر او نکیر فرشتې درته راشي نو ته ورته ووایه چې دا تاسو بغیر د اجازت نه څنګه راغلی یې، د چا نه مو اجازت اخیستی و؟ هغه ځوان ورته وویل چې جناب دا خو هم ممکنه نه ده، ځکه هغه فرشتې څوک منع کولی شي. شپږم چې کله د قیامت ورځ د الله جل جلاله د بار ته پیش شي او ستا اعمال وتړلی شي، ګناهونه د ډېر وي او د الله جل جلاله فرشتو ته حکم وکړي چې دا جهنم ته بوځئ او هلته هم د جهنم ته ور وغورځوي، نو هغه ځای کې ته خپلې خپې ټینګې کړه او ضد شروع کړه چې زه خو جهنم ته نه ځم، ما هیڅ هم جهنم ته نشي بولی. هغه ځوان وویل جناب دا خو هم نشي کېدای، ځکه د فرشتو پر وړاندې زما څه خاصیت دی چې زه انکار وکړم. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وفرمیل چې کله ته د الله جل جلاله نه پټدای هم نشي، د هغه رزق هم خورې، د هغه حکومت هم نشي د هغه حکومت نه هم نشي وتای، د مرګ فرشته هم نشي منع کولای، منکر او نکر هم نشي منع کولای، د قیامت پر ورځ انکار هم نشي کولای، نو بیا ستا څه خاصیت دی چې ته دومره لوی ذات نافرماني کوې؟ هغه ځوان ورته وویل چې جناب زما د دماغ ته دا خبره کوزه شوه، د دې نه پاس به هیڅ کله د الله جل جلاله نه فرماني ونه کړم. همهلته یې توبه وویستله او لاړم. محترمو مسلمانانو ورونو، دا خو یقیني خبره ده چې د ګناه په وجه د انسان د الله جل جلاله د عذاب مستحق ګرځي. نو انسان ته د سوچ پکار دی چې زه د الله جل جلاله فرمانی کوم، نو آیا زه د الله جل جلاله عذاب برداشت کولی شم او کنه؟ آیا زه د جهنم برداشت کولی شم او کنه؟ نو د باوجود باید سړی ګناه پرېږدي. ګناه هغه څیز دی چې موږ ته د جهنم د تللو سبب ګرځي او د الله تعالی د خفګان سبب ګرځي. ابراهیم بن ادم د ځوان یایي د الله رزق خوري، د الله په ملک اوسېږي او د الله پاک نعمتونه هم درکړي دي او باوجود د هغې کوم طاقت هم نه لري چې ته د هغې عذابونو نه څه نجات وسیله پیدا کړې، خو د الله رزق خوري، د الله په ملک اوسېږي، د الله ملک نه وتی هم نشي، د الله په ملک ګناه هم کوي. نو الله نه وویرېږه، توبه ووسه او داسې عمل وکړه چې الله ته قبول شي. الله د موږ ته په دې مبارکه خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.